سلامونه قدرمنو دوستانو عزیزانو لیدونکو او اوریدونکو څنګه هستئ؟ هیله لرم د خپل خوږو کورنۍ سره هر چیرې چې هستئ روغ جوړ خوشحاله او آرامه اوسئ. درد او مرض او خفګان د تاسو ټولو نه لرې اوسي. خوشحاله یو چې دغه د بیا خپرونې وخت را رسېدلی دی او زموږ د اونۍ یادښت وخت را رسېدلی دی. هېوادو صاحب دغه د اونۍ یادښت چمتو کړی دی. هیله به دې وکړو چې راشي او دغه د اونۍ یادښت موږ تاسو ته ولولي. صاحب بس مهرباني هېوادو صاحب. ډېره زیاته مننه. راځئ به سره تبدیل کړو که نه؟ زه به د خپله ګوشې کې ته دا ما ته راکړه او ته به لاړ شي دا کنټرول برخه به ته وکړې، هم به کمره کنټرول شي او هم به دا نور. څنګه یم ښه یم؟ بیخي. قدرمن دوستانو سلامونه، احترام و درناوی وړاندې کوم. سلام شنونده و بیننده گرامی رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک. او بخیر که دا غږ سم نه تاسو وبخښئ ځکه چې دلته یو څه مشکل تخنیکي لرو نن موږ. قدرمن دوستانو د اونۍ یادښت هیله لرو تر اوسه مو خپرونه خوښه شوې. مخکې هم په ډنمارکي ژبه هم په پښتو هم په دري ژبه دا څرګندونه وکړله چې اوس د مني موسم داسې نه ده چې یخني ده. دا اوس په ډنمارک کې ډېره ښه هوا ده، ډېره په زړه پورې هوا ده. او افغانستان کې خو څه کوی نو د افغانستان خو دیگه میار طرف که بری هوای خوب بولانی که نمیفهم آشک که منتو و دوستا و وطندارای عزیز وطن عزیز. خیر نوشی جان دستاسوی ورځ به موږ هم درشو له خیره سره انشاءالله. 42 هفته په ډنمارک کې رخصتي ده د ښوونځیو. هفته 42 رخصتي است برای مکتبا. نو ورته آمادګي د مور پلار ونیسي. هغه د پخوا وختونو په ډنمارک کې خو به کچالو به یې راټولول په دغه رخصتۍ کې د وایکینګانو په وخت کې. خو اوس سفرونه کوي دا بچیان، حال سفر میکنن همراه اولادا. سابق در دوران وایکینگا هم هفته 42 یا رخصتی های خزانی یک هفته که هست. ایره چی میکردن؟ کچالو جب میکردن همراه پدر و مادر خود کمک میکرد اولادا. حال چکر میرن و سب آفریقا و آسیا هر جا. در صورت یادداشت هفته آماده است و ما به اجازه شما یک قسمت از این یادداشت هفته را در این شماره و قسمت بعدی از او را در شماره های بعدی ما نشر خواهد کردیم. مسئله مهم این است که میگن که جنگ های بعدی سر آب خواهد. داسې ویل کېږي چې په نړۍ کې راتلونکې جګړې به په اوبو باندې راشه. اوس دا پوره دا نور په طلا او په الماسو او په نفت او په ګاز خو جنګونه ول جګړې وي، او اوس دا د په اوبو وي. افغانستان د اوبو نه سرشاره ده. د خدای فضل ده چې اوبه ډېرې لري. هم پاکستان یې موږ نه خوري، هم ایران موږ نه څکي، او هم تاجیکستان و ازبکستان و نه پیغام قرغیزستان او قزاقستان دا خلک هم تی استفاده کوي. یو چین پاتې ده چون ډېر جګ ده، هغې ته نو نه ورځي، کنی دوی به هم رانه خوړل. ډېره ښه خبره ده چې په افغانستان کې د اوبو د کنټرول لپاره هغه پلانونه او پروګرامونه چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه وروسته بیا د سردار محمد داود خان په وخت کې دا د 5 کالو هغه چې پروګرام چې هغه اوس یو په یو عملي کېږي. که څه هم د جمهوریت په وخت کې او په نورو وختونو کې هم دې ته پاملرنه شوې وه، خو تنظیمي جګړو او په افغانستان کې کورنۍ جګړې نه یوازې دا مسایل په ټپه ودرول چې په میلیونونو افغانان له وطن نه مهاجر شول. د تنظیمي جګړو په دوران کې در دوران جنگ‌های داخلی یا تنظیمی به لک‌ها مردم از افغانستان مهاجر شد و دولت‌ها استقرار هم نداشت که دنبال ایتو مسائلی بگرده، مثلا حل موزله آب. آل وقتش رسیده انشالله که میبینیم خبرایی را که میشنویم از داخل افغانستان. خب ما بیشتر خبر نداریم، اما همین یوتیوبرها را خدا زنده داشته باشه و
تلویزیون ملی افغانستان که نشرات میکنه که میبینیم برای کنترل آب افغانستان برنامه بسیار خوبی تنظیم شده. کاش که در دوران جمهوریت اینمت یک تنظیم میشد برای آب، امروز مشکل نمی داشتیم. یا قبل ازی در حکومت‌های قبلی آل ای حیث یک موزله برای ما مانده دانو دیوی ستونزی په توګه دیو رسالت و مکلفیت په توګه دا مونږ ته پاتې ده او د افغانان په دې ته ځان رسوي. د اوبو مسله نه قوم غواړي، نه ژبه غواړي، نه کوم ولایت و ولسوالي غواړي، نه کوم دین و مذهب غواړي. اوبه د ټولو افغانانو دي. که د افغانستان په شمال کې اوبه د آمو له سیند راوګرځول شي، د افغانستان شمال ولایتونه او سیمه به په روښانه آباد او سمسوري وي. که په هلمند کې، که په قندهار کې، که په فراه او نیمروز کې زمونږ اوبه راوګرځول شي، نو زمونږ د هیواد شمال غربي، شمال شرقي، جنوبي او شرقي یا ختیځ سیمې به هم دغسې سمسوري. زمونږ اوبه به ایران ته نه ځي، زمونږ اوبه به پاکستان ته نه ځي، زمونږ اوبه به دغه نورو هیوادو ته چې زمونږ سره سرحدونه او پولې لري دا به هلته نه ځي. ولې موږ حق لرو، دا زمونږ اوبه دي. خپل افغانان د دې حق لرو، نه له چا شرمیږو، نه له چا ډاریږو، نه څوک موږ ته خیرات راکوي. مهمه خبره دا ده چې دا زمونږ حق ده. تر اوسه بل چا خوړلی او اوس به یې موږ ورته تنظیموو. موږ دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې کوم ډول دولت ده، څوک حاکمان دي، دا مهمه نه ده. هغه هیواد پالونکي حاکمان د افغانانو په کار دي چې هغه د اوبو مدیریت وکړي. دا نور بحثونه به پرېږدو، کار یا د ښځو د نارینه‌و لپاره تحصیل او نور دا په راتلونکي به موږ قبلا هم پرې بحث کړی، په راتلونکو خپرونو کې به هم بحث کړو. اما اوس زموږ بحث په دې اوبو باندې ده. د اوبو په مسله کې هیله لرو چې نه یوازې د افغانستان اسلامي امارت بلکې د افغانستان ټول سیاسي ګوندونه، تنظیمونه، فرهنګي او اقتصادي او اجتماعي ټولنې او مرکزونه، پوهنتونونه، عسکر، زمونږ پولیس، زمونږ امامان، زمونږ جمعیتونه دا ټول سره لاس یو کړي او د افغانستان د اوبو د سالم مدیریت لپاره داسې تدبیر ونیسي چې د افغانستان هم خلکو ته کار پیدا شي، هم خلکو ته یو مړی روزی پیدا شي. وقتی این آب کنترل شود، خب هر بندی که ساخته میشه و از هر دریایی که استفاده میشه خود کار، زمینه کار پیدا میشه. قوای بشری ضرور است. از یک طرف ما آب خود کنترل کردیم که منطقه امو نزدیک از این آب آباد شود، در کنارش ما زمینه های کار هم مساعد ساختیم برای هموطنهای خود. چرا مردم ما خارج بره؟ پشت کار میرن و وقتی که به ایران میره یا پاکستان میره یا سایر کشورها در نیم میره اکثریت از این هموطنهای ما از بین میرن. او که سالمم ورسیگی نو التم په ایران کې یا پاکستان کې یا په دې شوروي اتحاد په پخوانیو جمهوریتونو کې یا اروپا کې دوی سره داسې چلند نه کېږي چې هغه د سم چلند وي. اوس اروپا هم فرق کړی ده. دا زمونږ ګاونډیو هېوادو کې مغه د ګوري چې پاکستان په څومره وقاحت سره زمونږ خلک ځوري، په څومره سپین سترګۍ سره دوی د خپل ګاونډي هېواد سره دومره ناسم چلند کوي. ایران کې وګورئ همدغسې، په تاجیکستان و ازبکستان هر یو موږ ته دښمنانه پلان لري. آل امی مسئله آب که در زمان اتحاد شوروی با افغانستان قراردادهای برای تنظیم دریای آمو شده بود و یا برای قسمت‌های غربی ما و قسمت‌های شرقی ما، چرا مو قوانین عملی نمیشه؟ اونا استفاده میکنن مگر ما نمیکنیم، ما نمیتونیم. و اگر ما بتونیم که استفاده کنیم بدی از این کجاست؟ خدا کنه هر رقم دولتی باشه که ریش خدا میتراشه یا ریش دراز داره یا لنگی داره یا قرقلی داره، مقصد برای ما یا خدمت کنه و این جامعه را بسازه. ما این را میخوایم. فعلا ما با آب نیاز داریم. همه مردم کابل آب نداره. بیاین که تمام احزاب، تمام کمیته ها، تمام سازمان ها و تمام اقوام، تمام ولایت ما، تمام مساجد و
مراکز و تکیه خانه های ما همش دست با هم یکی کنیم به خاطر کمک به می پروسه تنظیم و کنترل آبها در افغانستان. قدرمن دوستانو، هیله ده زمونږ دا برخه هم ستاسو لپاره په زړه پورې و که چیرې تاسو نیوکې لرئ یا موږ ته لارښوونه او راهنمایي لرئ او یا خپل نظریات لرئ، لطفا موږ سره کومک وکړئ. موږ ډیر ژور په هغه سیاسي مسایلو خبرې نه کوو چې هغه تاسو وځورئ، مګر هغه مسایل چې ملي مسایل دي ډیر په هغې باندې به موږ او تاسو مشترک یو بل سره بحث کوو. هیله لرو چې زمون کمی و کاستی تاسو را پوره که. اگر ما کمی و کاستی داشته باشیم، شنونده‌های عزیز و گرامی، شما ما را تکمیل بکنیم، بسیار خوش میشیم که ما را راهنمایی بکنیم. تشکر. شماره تلفن ما 0045 31 21 93 71. رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک.